په رس کې به هم پراخي ورکوي. لکه بعضې علماو دا تجربه کړې ده چې د 15 په شپه باندې سړی پر خپل کور باندې پراخي راولي. زه په یو ځای کې طالب هم د هغو دا عادت ول د 15 په شپه باندې موږ 9 توکي خواړه پخوو، ځکه د 15 په شپه باندې الله تعالی د روان کال رزق لیکي. نو چې په دې شپه باندې موږ پر دې خپل کور باندې پراخي راولو، نو الله تعالی به پر روان کال کې دا رزق دغه پراخ ولیکي. ځکه دا هغه د رزقونو شپې دي، دا د دعاګانو شپې دي، او دا هغه د تقسیم شپې دي، د الله تعالی د فیصلو شپې دي. په دې شپو کې پکار دا دی چې انسان د خپلو مشکلاتو، انسان د خپلو پریشانیو، انسان د خپلو ضروریاتو، د خپلو حاجاتو متعلق د الله تعالی سره رابطه وساتي او د الله تعالی سره په رابطه کې. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو دغه شپې قبول کړي. الله دې مې د دعاګانو کولو نصیب وکړي. الله تعالی دې د ښو رابطو د الله سره د دعاګانو توفیق راکړي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبول